دا چې کوم زیتون ونې دي دا چې په دا کومه علاقه شي چې وي ته څه یې چې دا چې څوک وکاري وشي څرګه چې زیتون تیل ووځي داسې په وزیرستان شه نور بیټي شته چې داسې کامیاب دي خواږه اوریدونکي نن زه په جنوبي وزیرستان د چغمالي په سیمه شه موجود یم د وزیرستان په غرینه شه چې زیتون موجود دي یغه تیل وبوسي دلته مو سره یو کاس موجود دی چې خپل فیکټری دو دا زیتون تیل دی وبوسي او بلته په پیرا پاکستان شه دا تیل دی ډیلیور کوي خلک ته لاجی نو دغه باراشن تفصیل سره گفتگو کوي السلام علیکم ورور جانا اول خپل تعریف د میش د اډینس سره وکړه وعلیکم السلام ایمون عمر مختار دی د چغمالي سره جنوبي وزیرستان چغمالي سره تعلق لرم اچھا د زیتون کاروبار تو شریک پکیم سن شه د شریک څورا ټیم شي تقریبا اسی سوچ خو 2017 18 نه دا سٹارټ و مو ملګری و مراکش و یګی دا تل مو ته گیفت کړی وی خو 2019 نه مو په دا باندې تقریبا مکمل سٹارټ کړی دی لکه ټیسټین هغه مخ نه دا یو سوچ و چې میږي علاقه شه دا تل شه زیتون چې کیم دی غریز په دا شه تل شته نشته لکه دا سیو کول خدا پروګرام و چلو د څه وته میاشته کول مو اول تقریبا کړی وی دا سي سالور گاډي مې وروړی وی یعنی 7 8 ټن دا غون په ټیسټینه باندې ضایع شول کدا ته خو بیا غینه بعد تقریبا مو کسر وغوښته دا ترتیب وشه لکه 18 میاشت 2 سال نه بعد کامیابی یعنی سٹارټینګ 4 شری شو الحمدلله دا چې کیم زیتون دانې دي یکیم کیم زاین روغره او دغه نه علاوه په پاکستان شه کیم زاین ته لاجه دا د می جنوبي وزیرستان شه لکه شکتوی ماکین خیسورا تقریبا تنگ یا باسکل دا کاړه چې څوره علاقې دي د میش د وزیرستان تقریبا وس ون خلطه پاته هشته د ځنه خلکو داسې وی چې لکه پاته نه ورته بالکل او دا خیسوره د علاقې خو بیا به داسې دي چې لکه مو کو تقریبا ورته د کون ونس میلا ونس داسې یو ترتیب پروګرام سٹارټ کو داسې یسو باندې دا ته غون ته پاته دو خو اس تقریبا د وزیرستان هر ساړی ته دا پاته شته چې دا شای ضایع نه دی فائدہ کو خرڅیږي یغون دا تقریبا وزیرستان رول پاکستان شه کیم ځان ته تر اوسه پر د ډیلیوری کړی دو کیم ځان ته علاج لاجل خو تقریبا په پاکستان شه لکه کراچي یو داسې شهر نشته دی چې زی نه لاجو څوک مونږ وغوړي زای ورځ یو کاس غوښتي کشمیر ته ډیر مشکل و مطلب مو په کیلو باندې 1200 روپیا خرچا وکړه 2 کیلو تیل غوښتي وی ویل چې اپ 2 زیا 3 زیا سره لره شول ابل کسر ته ویل چې په داسې فائدہ څه درته مورته چې مو دا سوچ نه دی چې زه په دغه شیشه ګټه وکړه زه دای چې د ساړی ته میلاو شي روتلین ټیمپورا ورته مو دی کون وی د سټار شي په سٹارټ باندې دی په دغه شو زوی ګټه ډیر سوچ نه کو لکه تقریبا یو زوی نه زه انکار نه کزنه چې سړی یو غوې فائدې سوچ وی خالی د شي سوچ د شي سوچ مې د دا شي یار چاته میلاو شي اچھا په پاکستان شه په مارکیټینه شه پارځوي شه زیتون شته دی ته څه یې چې د تو زیتون یغه نه څرګه چینج دي یمو زیتون داستی چې خالص دي او یمیش علاقه ش خپل داس نه دوی میش د علاقه ډیر یعنی قدرتی دی دا شایسته دی بالکل قدرتی دی 100% خالص دی او یکنی دا د مو تیل د مارکیټ ډیر فرق دی چې په مارکیټ ش په 700 کیلو ملاویږي په 2000 2500 3000 پورې هر سړی دوه کوي څوک خپل شای داس نه دی خو زه خپل دا یعنی چې کله چاته شای ویر کې یی ته فائدہ وکړو آی توري په نه ځای کوي زویس چې تیل ورکاوه داس ورته چې کله شای درته ملاوي شي هغه نه بعد یې هفته لاس لري استعمال کا چې پاته درته ولګي چې صحیح دی ریپیر ولا چې خوښته نشي واپس یې هر ولا جلای شي د ځنه ته خداس په شوی یا ځنه سړی داسې وسوسې باندې وي اته وای چې فائدہ نه وکړ در باغش مې دی او دا تقریبا الحمدلله په 4 سال شید موته د شکایت نه دی روغلای د چانه او یو د تیر شمالي وزیرستان ته تلای و د کندورون نه څه شي خرو په شوی ویل کوي چې اته پاته نه ویل غرمت اکش شي څه 2 کیلو شای مو واپس رګټ کړای دی د غرمت دی واجنه د یګ د کندور د نه پوي دی واجنه چیرې موته په 4 سال شي شیشه نه درو واپس شوی الحمدلله اچھا ته کیلو په سورا ورکاوه کیلو په 4000 باندې امو ریټ دی پاکستان چې چیر شهوی ریټ مې فکس دی 4000 دی خو ورلازل خرچه زپې کو اچھا ډیلیوری خرچه چې کیما دوه ته پکې عمر مختار بای د اګریکلچر ولې حکومت چې کیم کسان دي تر وسه پرې د تو سره څه خدمات کړای دی کا نه دی کړای څه توجه دردو نه دو در او څه مطالبه ده دوزنه یاره زه خپل دا یم چې زه ذاتی د زون د پورا تقریبا مطالبان مې نشته دی
او اګریکلچر چې کوم دا ډایرکټر دی انور صاحب دا خو ډیر زبردست کس دی، زه خپل دی چې ډیر عزتمن کس دی. کمیږي علاقه خلق څه دی، زه دا د خلق ته دا یو میسج ورکاو، یو خلق ته دا مطلب اپیل کوم چې تاسو خپل مزکه ته توجه ورکړئ، د زراعت یو سره ترتیب جوړ کړئ. دا وسی زراعت ولا لکه شوونه ورکول تقریبا میج مسجد چې کوم خلق څه دی بخي یعنی مطلب یعنی نه ونه کې برابر ته داسې سو بندي چې بخي یعنی چا داسې مسجد نوي چې بلن شه دغه ویلوړو چې میج بوګینا لګاوي میج څه ترتیب کیو د څه دوی شه د مدیجون شه خلک دغه خلک خو توجه ور کړی دو هغه ته پاته ولګیږي. زه د چې د دیله پورس چې کوم خالته میج ماکین سایت ته د شک توي طرف ته د تلور ونه تلور مهنت ضرورت نشته د خالی ولګاو بس ونه خپل شي. اچھا دا چې کوم زیتون ونه دي دا چې په دا کیمه علاقه شي چې ته چې دا چې څوک وکړي وشي زه دا یم چې وزیرستان د میش داس وسپارین ز شک توي تطلای ور وت خپل تقریبا یعنی اره دریم ارز اره پنځم ارز ور کیږي ورته چونه ولګوي لوړی به زر ور دا سوچ نشته د چا د اره ونه د پوره وته چا دا سوچ نشته د چې زونه ته به ورکاو خپل ور کیږي ونه خپل کامیاب ده چې څنګه ولګوي کامیاب ده دا شی مهنت هیڅ ضرورت نشته دی. پورته ته دا تل روره په داشه خو ډیر کسان هلاګي ډیر کسانو د پروزګار کړی وي څوره رزونا ورکاوي څوره کسان دي در سره څوره ټمپر دغه د چار در سره یاره تقریبا مو سره خپل دته 15 کسان چارکو مخشه درې وی 15 ول الحمدلله او پوس چې کله سیزن وی ځای چې ورته پیرای علاقه په کاروبار وی لکه واړی کې بچای د یو سړی زپ یی هغه هم پروزګار دی وګته 2000 3000 دیاړي جوړوي او خدای دا وکړي چې میش دور ته سیزن چې کیم دای مو دور ته دا سوچته چې زیره ار کلی ته ورسېږي لکه مخشه مو د درې ځای نه خو ډیر مضبوط نیولې په دا نور وګرځیدل خو خالته یو قسم دره ټیمونه ملوي نه خالته داس اندازه لګیدل میش خال خدا سي د چې 2 میاشتې 3 میاشتې تاروشي او زه دا یقین سره یعنی چې کچېره میش خپل د زيتون چې کیم سیزن روسي میش دارای ونه دی پارین شک ته یو کس تطلب زه دا یعنی چې یو وکاس بوندې لکه په فیملی بوندې چې زب کې لاک لاک ونه کیږي دمره ونه دی دغه خلک نر کچېره دغه ته داسې توجه ورشي دا داسره جمع کیږي زیا نه باد شي زه دا یم چې په عربي نه فایده د میش د وزیرستان د پوره ته څه چې لکه دا سرګه چې زيتون تل ووزي داسې په وزیرستان شه نور بیټی شته چې داسې کامیاب دي په وزیرستان شه زه دا یم چې د وزیرستان داسې قدرتي خوره دو داسې ترتیب د میش خاص کر لکه میش خدانه وزیرستان شه خو میږي یو کوي میش چغمالای موسم لش کی ګرم دی د پورته علاقې خدا سي دي چې څو ونه لګاوي ها وسمیر ګول ګول دای میج پوس په غرشه لګو خپلو کې دغه سه لکه په ګاندی نشه شو یمیش دا یو تیم نه وی دا جوړ ټیم په داشه ار څه شي کیږي چې کیم زوی ته اچاوي خو میش دغه خلک لکه یو داسې سوچ نشته د زراعت پورا چې زمزه کا ابودا ک بس خور سړی دا سوچ ته چې زونی جی ورته چې پاسپورت ورته جوړ کې ویلا جی بس د علاقې نه ضایع شي یعنی خپل مهنت ته نشي پوته چې د خپل په علاقې شي زه د یمیش خپل خال ته چې بای توس توجه ورکستای مزه کې بوندي زه د بیا څه شپه مخشه توي ته تلای و توي خلتا ار سړی لګیا دی د غرینه بوندې لګیا دی ابوداوی بورینګ لګاوی ویل چې خلته پاته ولګ دغه خلکو مخشه غونډي ټریکټر مزدوري کړل پر دې مزدوري کړی سر سړی خپل په کور شه لګیا دی امو یو کس ملګری مې دی چې مو تقریبا 65 70 کرنل مزه کا مې ابودا کړم مخشه ټریکټر چلو نزه دا یې چې میج هه داسې پچار دورته چې میش داسې توجه ورکې میش دره مزه کې ضایع دی وسپارین زتل دا جنجول پل دا مکین پرور باندې چې دا تکیزه یو مزه کا ضایع یشیدو چې د درې څلور کروڑ فصل ضایع کیږي خو یې به نشته دای نه حکومت توجه ور کړی دو نه خلک به یو چا دوا پارټي وی چا درې وی چا پنځه وی بیا دره خرچه خوکړای هنشي نه زه خلته داسې چې یو خو په اخلاص شستای سره زرینه سره ستر کې پرېږه ټیکا باندې تو سره ته یې به سره سوچ جوړ کا چیرې مو یې په چار دی مو څه ټیکا په چار دو نه کمیشن ک نه څه ویر کې ستای ټیکا دورون ته د داس ترتیب وکړو چې مطلب شای ورته ملاوي شای چې ملاوي امیج لکه خاص کر دا ډیر خلک داسې وی زمخشت الله غته بدرخیل ته وچه خوړه ته وته مې داسې لکه د خلک څه داس خبره کړب یو خلک چې په دا خو میش ډیر بادي کړی دو دا په دا شونه می سره مړ دی بیا دا یو سوچ جوړ دی زه دا یم چې بیا شای زیا کیږي کم از کم په دا کلای دی په دا شی غون خو غریبون نه دي تقریبا کا ډیر مشکل یعنی ډیر مجبور خلطای 10 کسان دي ا 10 کسان چې کوڅه اته چې کسه ادک شي نه رزق ملاوي د څوره ش خبره دو یمو واس نشته چې 10 کسان ته رزق ورکل یا 10 کسان ته مطلب یغه مشکلات چې کیم دي زیغه مدد وکړي یا پیراکو چلو اخو نه شکړلای اخو کړی چې شای زیا کیږي څو چې مطلب اخه د 10 کسان لګیا دي دا چارکو اخو نه کمانی بالکل جی خواجه اوریدونکو کې تو سه یو عمر مختار صاحب قیمتي خبره ورو ده په تفصیل سره گفتگو وشوه نو نن دا خبرونه په دغه ځای ختمیږي
په سکرین باندې وتوسه ته د عمر مختار نمبر هلیده شي که توسه چیرې ته زیتون تیل درته په چار وي د سره کنټیکټ کولای شي. نو نن دا ویډیو د غیزي ختمیږي. الله حافظ.